په کم باندې چې دا مړی ږدي دا نه خالي کېږي خو چې یو کس د کټ نه کوزېږي بل یې ورته خېجولی او دغه شان به یو ورځ یو به دې کوزوي او موته به ورته خېجوي. دنیا ده موږ پکې ژوند تېرو، څوک لګیا دی یو څه کي، څوک لګیا دی به بل څه کي، او دا درته ووایو څوک چې پکې ژوند تېرې هغه مړ کېږي او څوک چې مړ شي هغه ختم شي. او د آدم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله، په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به چې د پیدا د دنیا دپاره دی، کور بچي مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی. لکه مرګ نه راځي، نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونو ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي. سبحان الله دا د آدم بچی دی، بیا دې کار ته ناشنا وګوره چې مړ شي ته به چې رسره به د دنیا کې وم نه، د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي، هېڅ هم پاتې نه شي، اکثر به څوک یادوي هم نه. نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي دی هغه راتلونکي راځي هم به راځي. من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي، په دې کې څه شک نشته. عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله، وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان. روزانه دا خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو، او یو ورځ به داسې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو، او سبحان الله همدغه شان وشو چې یو ورځ اعلان وشو په مدینه کې چې څوک مړ شو، عمر مړ شو. اوس هم خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو، خو صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه، صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه مړ شو. دې مخکې ورځو کې زموږ یو ملګری د مرګ نه 2 ورځې مخکې ورسره زه میلاو شو او خبرې اترې او دا به داسې کوو دا چل به داسې کوو دا به الله به خیر کړي او دا مې دا ترتیب جوړ کړی دا مې دا جوړ کړی. صحیح 2 ورځې بعد ماښام منځه نه مخکې ملګري ټلیفون وکړو پلانې مې او پلانې خو بل سره میلاو شوم چل وایي هغه مړ دی مړو په تلاجه کې پروت دی راځي وي هلته 2 ورځې مخکې چې هغه خبر او یقه مړ چې ور غریب دقه شان پروت. سوچ ما کوو 2 ورځې مخکې د ګټې خبرې دا به کوو داسې به کوو دغه به کوو. بیا بل یو ملګری زمونږ هغه د مرګ نه 1 ورځ مخکې ماښام مونځ یې زما په جومات کې وکړو او بیا ما له کور ته راغلی زمونږ کور ته نو ماشومانانو یې د ځان سره څه شی وړی و نه هغه یې ما له واپس راوړو چې دا یو ماشوم سره لاس کې ونو یې ما ترې راغسته. زما صحیح ده بیا مونږ یو څو منټه څه خبرې وکړې او ما بیا ملاقات وکړو انشاءالله او ضرور بیا ملاقات کوو او د روانې جمعې له به چېرته چکر هم لګو چې ستا د اجازات کوو. ما صحیح ده انشاءالله ته بیا راشه. په سبا له مازدیګر ټیم کې کوم ملګري چې ما ته ټلیفون وکړو هغه اوس هم ما سره دلته ناست دی. سبا له مازدیګر ما ته ټلیفون وکړو وي شیخ صاحب پلانې ما یو پلانې څه چل دی وي هغه د شمیسي په تلاجي کې پروت دی مړ دی که هغه بیا خواله راځي. پرون چې ما سره ماښام میلاو شو هغه وي حقه پرون چې میلاو شو چې مشهور غریب دقه شان پروت. حالانکه ما ته دا ویل روانې جمعې له به وي چکر لګوو دا به کوو دغه به کوو ملاقاتونه به کوو غټې خبرې بیا غریب هېڅ پکې هم نه و. تاسو زموږ یو عربی ملګری دا ټول هغه خبرې چې ما سره شوي زه تاسو ته بیانوم چې دا زړه لږ راژوندی شي. یو عربی ملګری ډېر ښه ملګری ډېر دیندار انسان ما ته ټلیفون وکړو مکتبې ته نوي کتابونه راغلي په پلاني موضوع باندې. ما ډېر ښه ما له تیم یو کتاب واله چې زه کله تا سره میلاو شم بیا به خپله خبره وایي صحیح ده بس سبا ته راشه ما ته نن زه د شپې ځم راوبیلم سبا بیا ته راشه ما پسې بس صحیح ده سبا مازدیګر مونځ چې زه وکړم تا پسې بس درځم باذن الله. مازدیګر منزله زه مونځ مې وکړو بیا لاړم له هغه کور ته ور مې وټکو وړوکی ورور یې راووتو ما پلانې کوم ځای کې دی ابس غلی ما پلانې کوم ځای کې وي هغه تلاجي کې پروت دی مړ دی. پرون سره ما خبرې کړې او کتاب یې مال اغست او میسیج بیا ما ته راولېږو وایي ستا کتاب ما اغستی دی خو صرف په دې انتظار یم چې ته راشي بیا درله درکړم. نو په دغه انتظار باندې او زه په دې انتظار و چې ملاقات به ورسره کوو. سبحان الله هغه ملاقات په دنیا ونه شو الله سبحانه تعالی ورسره په آخرت کې زموږ ملاقات نصیب کړي. دا دنیا ده قل متاع الدنیا قلیل. د دنیا دا سامان دا ژوند لږ ژوند دی. والآخرة خیر لمن اتقى او چې بچا کې تقوا وي د هغه لپاره آخرت غوره. وبل ځای کې الله وایي فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا. الله وایي څه چې ما تاسو له درکړي نو دا د دوکې سامان دی خلک پې دوکه کېږي بس لږ غونته کېږي او آخرت همیشه پاتې کېدونکی. شاعر وایي ډېر ناشنا اشعار دي